حسن سوي باریکی او لطافت وي. حسن سوي باریکی او لطافت او وي. لطافت وي او د مینو په نظر کې محبت وي. واه ډیر ښه دی. اوس شعر دی چې په دا وخت کې چې اشنا لرسي، په دا وخت کې چې اشنا لرسي، دا به لویه مرتبه او کرامت وي. سلامونه احترامات ملګریو، سمر افریدی یم. امید دی چې روغ جوړ خوشحال به وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. نن را سره د باړې د سیمې نوموړی او محترم مشر شهزاد ګل شهزاد صاحب میلمه دی. دنه به غزلونه اورو. د ټولو نه مخکې خو مشره ستړي مه شي په خیرالۍ. ډېره مننه. الله دې مل سره عبود لره. شکریه. خلک خو دې پیژني، موږ دې هم پیژنو. بهرحال که بیا ته خپل تعارف ته موږ د مینهوالو سره وکړې نو ښه به وي. ادبي نامه یې څه ده، تعلیمي زده کړې هم تر څومره حده پورې کړي دي او مطلب دی چې په دغه وخت کې کم کار زیار هم دی. نو په دا زه خو د باړې د خیبر ضلع د باړې تحصیل سره تعلق لرم. ټیک. او د استادۍ یعنې ټیچنګ سره زه په یو سکول کې هلته هیډ ماسټر یم. ماشاءالله. او سکول چې دی غلمې ته وایي حاجي ډن غلمې، هلته یم د ماشومانو خدمت کوم. او بله خبره دا چې تعلیم مې چې دی دا ماسټر په پښتو کې مې ماسټر کړی دی. ماشاءالله. او بس نور چې دی دا ناول لیکم، افسانه لیکم او غزل هم لیکم. څومره کارم ادب له کړی تر دې دمه پورې؟ کم شیونه هم لیکلي، کم صنفونو باندې ډېر کار کړی؟ ما زیات کار چې دی دا په ناولو باندې کړی دی، ځکه چې ناولې مې 3 ناولې دي، 2 چاپ شوي دي، یو پروت دی لار څه، او هغه یو کرښې ناول دی چې هغه هم چاپ شوی دی. ټیک ده. بل اپاګل نامیږي، هغه هم چاپ شوی دی. او بل چې دی هغه ناول چې دی هغه یې لا چاپ شوی نه دی، نو هغه هم چاپ شي انشاءالله. الله دې وکړي چې چاپ شي. یو بل د افسانو کتاب مې چې دی هغه په هغه کې پروت دی، بلکې مو هغه کړی هم دی، دا کمپوز کړی هم دی. او بس هیله نامه مې چې دوی ملګریو په خوښه باندې نامه مې هیله نو ورکړي او هغه به انشاءالله چې ضرور شي. شاعري کم وخت نه کوو او شاعري طرف ته څنګه راغلو، یا متاثره چا نه شولو، اسلام چا نه واغستله؟ لږ په دا هم پوه کړه. یاره چې ریشه خبره یې دا خو د 95 د 1995 93 94 نه د شاعرۍ شوق دی مو. بس غزلې به مې لکه دا ریډیو به مې اورېدلو، نو په ریډیو کې بس به د خیال محمد صاحب غزلې ویلې مو به خوښولې، نو بس پاپې لیکم هغه کړلو. د خیبر صاحب یو غزل یې ویلو که نه، نو بس هغې نه ډېر زیات متاثره شوم. په باقاعده توګه مثلا یعنی د چا نه واغسته یا مطلب زده کړې مو همداسې وکړلې؟ اصلاح خو لکه مو زیاته د ریډیو نه به مې کوله که نه، ریډیو به مو خوا غزلې به مو اورېدې بس اخري مې لیکم شروع کړلو. خو بیا په مجلسونو کې بیا چې دی د بوړې چې کومه ادبي خلک وي هغو سره ډېره زیاته ناسته مې وشوله، نو هغو نه بس ډېره په مجلسونو کې ډېر زیات سره کېناستلم. بس په خپله مې اصلاح هم وشوله. داسې کوم شخصیت چې ته ترېنه ډېر زیات متاثره یې، مخکې هم ترېنه متاثره وې او اوس هم ترېنه متاثره یې په ادبي دنیا کې؟ نو په ادبي دنیا کې خو اردو کې یو شخصیت و، هغه ډېر زیات ځان کنج کړی وم چې هغه غبار خاطر یو کتاب یې لیکلی و، هغه مو ماسټر کولو په اردو کې مې کولو، بیا مې پرېښولو که نه مې هم نه کړلو. او هغه مولانا ابوالکلام آزاد و، د هغه کتاب مو پړه وکړو، نو ډېر زیات یې متاثره کړم. په پښتو کې خاطر نه ډېر زیات متاثره وم، ځکه چې هغه بیا ډایرکټ داسې هغه شعرونه چې دي که نه ډېر زیات هارټ ټچنګ، زړه یې ډېر ټچ کولو که نه، نو هغه نه ډېر زیات متاثره شوی وم. او نور چې دي په هغه کې مونږ خیبر کې اوس کندهار چې دی هغه شاعري مې هم خوښوم، ډېره زیاته خوښوم. د خیبر سیمې ته چې مونږ وکړو نو ماشاءالله ډېره زرخیزه ده، لکه حمزه بابا چې حمزه سپرلی لا د خیبر نه نه ځي او ډېرې کلی په غوړېدو ښکاري. د خیبر سیمې ته په کوم نظر باندې ګورې؟ د نورې علاقو په نظر کې په باندې ستا څه نظر دی د ادبي؟
د ادب په لحاظ کې بیا چې دي که نه په خیبر کې چې کوم خلک دي او شاعران دي ادیبان دي که نه نو غزل یې چې دی دا نن هم په هغه لیول روان دی چې کوم د خیبر صاحب و کوم حمزه صاحب و هغو ټولو چې کوم سایر صاحب د ټولو سایر دغو ټولو پرېښی نو بس په هغه لیول کې غزل بلکې زه وایم چې غزل یې نور هم ډېر جدید شوی دی ټیک ده خو لکه بیډ یې لا دومره ډېر نه دروي صحیح نو حالانکه شته دی پکې زلمي شاعران دي چې زه خو مشاعره کې سره عیسی خلم کړم صحیح نو دومره اډوانس تللی دي او دغه خپل رنګ دی هغه رنګ چې کم دی که نه نو په بل ځای کې که ډېر تکړه شاعران وي نو هغه زه ووینم خو دغو رنګ زه نه وینم لکه د نثر په مطابق د تاسو په کوم نظر باندې ګورو نثر لا خو که بیار باندې وکړسې که نه نو نثر لا کور چې دی په خیبر کې ډېر کام کېږي بلکې د نشر برابر ځکه چې دوه درې کسان به ټول وي که نه ټیک نو اوس کلیم صاحب چې کوم دی راغونډ کړي دی حمزه صاحب هغه غونچه کې راغونډ کړی نور داسې وي ناول به هم چا لیکلي وي افسانې به هم لیکلي وي خو ډېر کام دي بس دومره کم دی چې هغه کوز مونږ نشو څرګندولی بلکې کوز چاله ویلی هم نشو چې دلته نثر کار کېږي چې نثر کار زلمي کول نه څومره توقعات دي څه ویل غواړې چې زلمی کول وي دا ادب مخکې بوځي که نه زلمی کول خو په شاعرۍ کې نن سبا چې دي که نه نو ډېر مخکې روان دی دا صحیح خبره ده چې شاعري چې ده دا ښه بیخي ډېره شوې ده او په خیبر کې ښه مخکې روانه ده دا به سی دا به یو زوی ور کوي زه خو دا وایم چې د حمزه صاحب نه مخکې لوړه شي شاعري ډېر ښه ځکه چې اوس حمزه صاحب نو په یو سټیج باندې ودرولي او د حمزه صاحب نه لاندې مونږ شاعري کوو که نه نو دا مولا ښه نه معلومېږي مونږ وایو چې لږ مخکې لوړ شو مونږ دا هغه د مونږ هغه اتل و که نه مونږ سرلښکار و خو مونږ اوس دا وایو چې یاره دا شاعري مخکې څه له نه درومي ټیک ده چې دومره مخکې لوړه شي که نه چې یو ځانګړتیا چې ولري په کور دی چې داسې ځانګړتیا ولري چې هغه مونږ دنیا له د حمزه غوندې سړي ویر کړو د حمزه نه لږه مخکې هم سړي ویر کړو همدغه دا کمی په مونږ کې دی نو دغه کمی د وجې نه چې کوم دی دا مونږ د خیبر چې شاعران دي یا ادیبان دي دا مخکې درومي نه ځکه چې د یو بل هغه نه کوو دا څه ته یې قدر نه کوو که نه بلکل هغه مقام هم نه ورکوو چې کوم حقدار وي یو شاعر یو ادیب یو لیکوال مقام هم نه ورکوو بل دا دی چې په زړه کې بغض هم ساتو کینه هم ساتو نو دغې وجې نه دا ادب چې دی د خیبر ادب یقیني چې مخکې نه درومي په همدغه ځای رویسار دی چې یو شاعر له ووایي یا بل وایي چې یاره مړه خو سره شاعر دی نه که نه مړه نو اکثر له زه چې په مجلسونو کې وم که نه نو چې زه د څوک چا شاعرۍ باندې خبره کوم نو هغه مخ وړوي چې نه مړه پلونکی دی او هغه دا نه دی زه داسې یم او بل داسې بل داسې نو دغې وجې نه دا شاعري دا په مونږ کې کمی دی په کور دا دی چې د مونږ لکه څنګه کوز خلک وي که نه هغه یو بل سره مخکې هایلایټ کوي وشتوي یې که نه نو په کور دا دی چې مونږ یو بل سره مقام ویر کړو چې هغه یو بل مقام سره ویر کوو که نه نو که هغه نه خبره نه شي مویل چې که دې وویل چې ته یې او که تا وویل چې ته یې او ما وویل چې ته یې نو بیا به هم ته یې او هم به زه هم داسې شعر دی که نه نو که مونږ وویل چې ته یې او په ځای کې خبره نه ختموو نو انشاءالله چې به د مونږ کومه ملغلرې دي هغه به څرګندېږي مونږ مینهوالو ته څه ډالۍ کوې نو بس زه خو لکه افسانې هم لیکم او هر څه کوم که نه نثر لیکم ټولو خلکو له پته ده خو زه به شاعري هم کوم نو غزل به ته ووایم او آزاد نه ته مې وړوکي دوه درې شعرونه به ارشاد جي اورو بالکل اورو بالکل اول به دوه درې وړوکي شعرونه ویم ارشاد او دا آزاد نظم دی ارشاد عنوان یې دی انتظار او په جمع کې لیکلی و چې اوف دا تنهایی دا خاموشي او د جمعې لویې شپې سړې واه 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 او خرمه قسم جانانه د دسمبر په دغه لویو شپو کې ستا انتظار کوم واه واه ډېر ښه دا زور نظم و غزل به ته ووایم یو لاند غزل بیا یو بل غزل دی حسن سوي باریکي او لطافت وي حسن سوي باریکي او لطافت وي او د مینو په نظر کې محبت وي واه ډېر ښه دی اوس شعر دی چې په دا وخت کې چې اشنا له راسي
په دا وخت کې چې اشنا لرسي دا به لویه مرتبه او کرامت وي. واه بیا ډېر ښه. په دا وخت کې چې اشنا لرسي دا به لویه مرتبه او کرامت وي. ډېر ښکلی. او شی دا وي چې اصل مینه قرباني د تن او من وي. اصل مینه قرباني د تن او من وي. او نظریې او عقیدې خو عقیدت وي. واه مشره بیا. اصل مینه قرباني د تن او من وي. نظریې او عقیدې خو عقیدت وي. ډېر ښکلی. او شی دا چې ویړانده چې حقیقت ته مجاز وایي. ویړانده چې حقیقت ته مجاز وایي. او د یار مینه مجاز نه وي حقیقت وي. واه واه ډېر ښکلی. او دا اخري شعر دی. جی ارشاد. ځینې خلک مینه عیب بولي شهزاده. ځینې خلک مینه عیب بولي شهزاده. او د کمزرفو په نظر کې کثافت وي. ډېر ښکلی شهزاده صاحب ډېر زبردست. بل غزل به ته ویم. جی ارشاد. چې غزل دی په تصور کې د ښکلا انځورګري کومه. په تصور کې د ښکلا انځورګري کومه. او راشه جانانه نن څه بل رنګ شاعري کومه. واه ډېر ښه. او دا دی د حسن د نکتو په رانیو کې یمه. دا دی د حسن د نکتو په رانیو کې یمه. او لکه پرکار درنه تاویږم پرکاري کومه. واه بیا جی بیا. دا دی د حسن د نکتو په رانیو کې یمه. لکه پرکار درنه تاویږم پرکاري کومه. ډېر ښه. ډېره مننه. او نن دې د لاړو د خوږو په سیاهۍ جوړوم. نن دې د لاړو د خوږو په سیاهۍ جوړوم. او نن د فنون لطیفه مصویري کوم. واه واه ډېر ښه. یو شی دی ژبې په باره کې اوښکې شوې ختمې د مور ژبې خفا چې نه شي. اوښکې شوې ختمې د مور ژبې خفا چې نه شي. اوس به په وینو ستا په چم کې آبیاري کوم. واه واه ډېر ښکلی شعر. او زما سودا زما د ژوند د دوو نکتو نه چورلي. زما سودا زما د ژوند د دوو نکتو نه چورلي. تا به ګټم ځان به بایلم سوداګري کوم. واه ډېر ښه. او هر ادا هر یو انداز د آشنا ستایم پکې. او هر ادا هر یو انداز د آشنا ستایم پکې. زه د زرګر په څیر د زرو زرګري کوم. ډېر ښه. او په شوخري شعر دی. جی ارشاد. په افسانو کې د شهزاده ډېره وستایلم. واه په افسانو کې د شهزاده ډېره وستایلم. اوس د غزل ناوې جوړېږم تیاری کوم. واه ډېر ښکلی. ډېر وخت راکولو یو جهان مننه. ډېره مننه. الله دې عزت وکړه. دویم ملګریو انشاءالله چې ژوند وي مشر سره بله تفصیلي مرکه کوو. د سره هم ډېر وخت نشته. مختصره مرکه کینولې خو مې شعرونو لپاره و خو مرکه مې ورسره وکړله. نو ماله او ګران مشر شهزاد ګل شهزاد صاحب له په دې دعا سره ورکړئ رخصت. چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.